حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، دا بعضی کسان چې اختری کوي، قربانی کوي، مال ولګي، پیسې خرڅ کی، مصرف کی، لیکن لاس ته هیڅ نشي را، ځکه هغو د نیتونو اصلاح نه وي کړی. د ټولو څه مخکې د نیت اصلاح کول دي چې زه د اختری کوم د څه دپاره کوم. ځکه په حدیث شریف کې راځي چې انما الاعمال بالنیت، د اعمالو دارومدار په نیت باندې دی. نیت المؤمن خیر من عمله، د مؤمن د عمل څه د نیت والا ته خوښ. الله له خدا غوښې نه ځي، نه دا پیسې ځي، هغه ستا و نیت ته ګوري. نو ډېر کسان داسې دي چې هغه د غوښو د خوړلو نیت پکې کړی وي. ځکه ما دا خبرې ځینې اورېدلې دي، وایي دا بچیانو دا کوچنیان مې د بلو دروازه ته ولاړي، نو زه دا کوچنیان به په راټول شي، کوچنیان به په راوګرځم. نو کتابونه دا لیکي که د چا د غوښو نیت کې وکړي چې زه غوښې خورم، نو د دې سړي اختری نه صحیح کېږي. پر دا سړي لازمه ده چې په دغه ورځو کې بل اختری وکړي. په حواله ده فتاوی هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 304. نو په کار دا د محترمینو غوښې خو ستاسو پر یوه نه ځي چې صرف په دغه نیت باندې وکړي چې زما د الله حکم دی، زموږ د دین حکم دی، پر ما باندې واجب ده، بس زه دا حلالوم، زه دا قرباني کوم. نور هېڅ نیت نه. مه د ودو، دا ډېر کسان داسې وي د ودو نیت کې کړي، وایي بیا د اختر په دویمه په درېیمه ورځ واده کړو، کوزده کړو، نو دا غوښې به کې و استعمال. نه په یو تیر سره به دوه نښانه نه ولې، صرف د الله حکم او د نبي چې کومه طریقه ده هغه یې وګڼه او خپل دین یې وګڼه او خپل ځان یې لازمه وګڼه. بیا نور که غوښې ته په هر کار کې راوړې څه منع ستاسې نشته، خو د نیت اصلاح ډېره ضروري ده. او بعضې کسان چې دا کم په غټ څاروي کې یا په غټ لکه غوا او غویی په دې کې چې کم کسان شریکان وي، نو په هغه کې هم هر سړي به د واجب د ادا کولو نیت وي. که په هغه کې چا د غوښو نیت کړی و، نو اختری یې نسو صحیح. او داسې سړی چې د غوښو په نیت کې شریکېږي، په کسته په داسې غټ څاروی غوای دې کې شریکول دا صحیح نه دی. که په کسته داسې سړی څوک پکې شریکي، نو د یو چا هم قرباني نه صحیح کېږي. که هغه د غوښو په نیت را روان و چې زه دا زما واده دی، دا زما هم د سره کې شامله کړي، اختری خو پر ما نه کېږي، خو زه دا غوښې زما په کار دی، ما کې شامله کړي، نو د یو قرباني اختری هم نسو صحیح. په حواله سره د فتاوی هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 304. نو محترمینو، د نیت اصلاح ډېره ضروري ده. اول د خپل نیتونو اصلاح وکړي چې زه صرف پر ما واجب ده، پر ما د دین د طرفه څه، د شریعت د طرفه څه دا لازمه ده، زه د اختری قرباني کوم، نه د غوښو نیت کې لرم، نه بل مقصد کې لرم، نه بل ضرورت کې پر کوم، صرف دغه د شریعت حکم دی، زه پر ځای کوم. نور غوښې بیا ګرځي ستا ته پرتې دي، هغه ستاسو په یوه نه ځي.